د دې موبایلو د لاس دا واقعه ما نننۍ واقعه د سهار مې واورېده سهار مې دا واقعه واورېده یو ملګري راته په میسیج کې راولېږله واټساپ باندې چې د هغوی یو خپله ده وایي زموږ خپله د هغې ورکړه یو کس له او د هغې دا هلک ډېر خوښ و دا کوم لی چې ورکړه بیا دې جنۍ څه وخت بعد پلار وله موبایل راولی و هغه موبایل کې انټرنیټ شروع کړو په انټرنیټ کې به فیسبوک کتو دا یو شی او بل شي هغې کې هلکان ولیدو چې هلکان څه ته وایي اوس هغې قسم خوړلی دی خو پلار ته دا وایي چې زه ستاسو زور ینم چې تاسو ما دې هلک له ورکوئ او هلک وایي چې زه به پښتن نه یم چې زه دا جنۍ واده نه کوم به تاسو ګورئ نو اوس وایي دوو خاندانونو مسله ده ځکه چې خبره د پښتو ده دوی وایي چې دا جنۍ موږ ونه کړه نو زموږ دپاره بیا د ځمکې دا خېټه غوره ده هغه وایي چې جنۍ موږ نه درکوو ځکه چې جنۍ وایي چې ځان وژنم نو څه وکړو دا برکت دا هم د دې فیسبوک او د موبایلو دی ځکه چې هغې مخکې دغه هلک لیدلی وي خوښ مې دی ساده هلک دی غریب خوښ مې د مسلمان سړی دی نن اوس هغې داسې هلکان ولیدو چې هغوی ګیرې میرې خریلي دي ویښتو کې سټایلونه کړي دي په طریقت بل شان د هغوی جامې دي هغوی ګډېږي هغوی یو څه کوي بل څه کوي هغه غریب ساده سړی دی خپله مزدوري کوي مسلماني کوي مونځ او دس کوي اوس د دې هغه نه دی خوښ دا هم د دې برکت دی نو دې موبایل خو تباهي وکړه زموږ تباهي بیخ بنیاد یې راله وویستو والله اعلم